بار بار ملګري دا میسجونه را لیږي او مختلف درسونه را لیږي چې نن 15 دی او 15 د شعبان دی او هغه حدیث دا دی چې په دې شپه باندې رب العالمین د خپل شان مطابق د دنیا اسمان ته راکوزیږي. نو ملګري به دا خبر هم کړې وه چې شیخ ادریس صاحب د حدیث بیان که او مختلف حوالې د هغې ذکر کړي. شیخ ادریس صاحب یو حدیث بیان که او په مختلفو حوالو سره د مختلفو کتابونو مطابق د هغې تذکره هغه وکړه. نو دې کې اهمه خبره دا ده چې دا د الله تعالی راکوزېدله او د بندګانو عفا دا دې پورې خاص نه ده. صحیح حدیثو کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله رب العزت د خپل شان مطابق هر شپه د شپې اخري حصہ کې چې بشمنه ورته وي راکوزیږي او یو اواز لګي څوک شته حاجتمند چې زمانہ طلب د خپل حاجت وکي چې زه ته حاجتونه پوره کم، څوک شته ګناهګار چې زمانہ د خپل ګناه عفو غواړي زه ته ګناه معاف کم. دغه شان مختلف روایتو کې مختلف احادیث راځي. نو زمونږ دا ایمان دی دم عقیده دا او په صحیح احادیثو کې راځي چې عرش پر رب العالمین راکوزیږي. دغه وجه دا خبره زه کومه چې زمونږ د مشرانو به یو خبره کوله وایي چې د کمی بلا په منځ کې شپه وي د هغې نه مه یریږه. د هغې قطعا مقصد دا و چې مصیبت دی او شپه د په ارام خوب وکړو سبا به ورسره راکړه ګونه نه چې شپه ده په منځ کې نو د شپې به زه راپورته شم او دس به وکم او آخري حصه کې رب العالمین د دنیا اسمان ته د خپل شان مطابق راکوزیږي. زه به دعا وغواړم دعا به مې قبول شي. دا مشکل را باندې راغلی دا حاجت مې دی الله تعالی نه به وغواړم الله تعالی به مې دا مشکل حل کړي. نو اهمه خبره په دې کې دا ده چې دا حدیث اگر چې دا کوم حدیث په دې کوم الفاظو سره امام ابو داود امام ترمذی ابن شیبه او دا نور علماو ذکر کړی دی دې کې اکثر علماو په دې باندې د ضعف اطلاق کړی دی او دې ته ضعیف حدیث ویلی دی. بعض علما دا موږ دا په کثرت طرق سره منقول شوی دی د سید سند قوي شوی دی دا بعد کې خبره ده لیکن د دین اخوا بل حدیث دی چې هغه په صحیح سند سره ثابت دی او هغه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عرش پر راکوزیږي. نو لہذا د یوې شپې پورې خاص کول دا ټیک نه دي. بیا په دې باندې خاص روژه نیول دا په صحیح روایاتو کې دې تذکره نه راغلي. لکه څرنګه د عاشورې باره کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د عاشورې روژه ونیسئ د یو کال ګناه ته معاف کیږي. د عرفې مبارکه روژه ونیسئ د 2 کالو ګناهونو ته معاف کیږي. دغه شان مختلفو روایتونو کې مختلف فضائل ذکر دي لیکن د شب برات باره کې چرته یو حدیث کې دا خبره نه راغلی چې دا ونیسئ نه قولی حدیث ته او نه عملی حدیث ته. قولی دا چې صحابو ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دا غي حکم کړی دی او عملی دا چې نبی پاک علیه الصلاه والسلام خپل عمل وی چې دا روزه نیولې وي. دومره دا چې د نبی پاک طریقه کار دا چې هر میش به ایام البید 14 14 15 په دې باندې پابندي سره خپل روزه نیوله. دا د نبی پاک طریقه و هر هفته کې به د روزه نیولې د پیر ورځ یوم الاثنين چې پښتانه ورته دوشنبه وي او دغه شان د جمعرات ورځ پنځشنبه چې ورته وي یوم الخمیس په دغه هفته کې 2 ورځې میاشت کې 3 ورځې ایام البیض ته ځکه وي چې په دې باندې 14 میاشت سپوږمۍ وي هغه ډېره رڼا کوي نو 14 نه مخکې رڼا وي او یو ورځ بعد هم وي نو 14 14 15 نبی پاک طریقه کار دا نو کله چا طریقه دا وي او عادت دا وي چې ایام البیض نشي نو به دغه 3 واره ونیسي لیکن کو څوک خاص کوي دغه شپه په روزه کې د لپاره صحیح حدیث نشته. دا خبره ګوره یاد وساتئ. بعضې خلکو دا خو عمل دی او تاسو موږ د اعمالو نه منع کوئ. نه دا خبره نشته. موږ څوک د اعمالو نه منع کوو. زموږ د تبلیغي ملګري یو ښایسته خبره کوي د نبی پاک په طریقو کې کامیابي ده. ګوره نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ما ته ښودلې ده هغه باندې موږ ته نجات ملایويږي. تاسو قرآن وګورئ الله تعالی فرمایي ليبلوکم ايکم احسن عملا. تیر ورځ درس کې د آیات کریمه موږ ولوسته مختلفو سورتونو کې دا راځي. د دې مقصد دا دی چې د نبی پاک طریقه هغه د نجات سبب دی او احسن عمل هغه عمل ته وایي چې کې 2 صفته وی علما فرمایي. یو خالص د الله د رضا لپاره ریا و پکې نه او دویم په طریقه د نبی دې کې د نبی طریقه نشته او چې کله د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم طریقه پکې نشته نو دا زموږ ساده لپاره د نجات لار نه ده دا د هدایت لار نه ده. په دې مسله باندې ځان پوهه کوي. یو حدیث پکې شته اگر چې هغه کې بعض علماو مختلفه کلام کړی دی لیکن هغه حدیث په مختلفو طرقو سره نقل دی. هغه دا حدیث دی نبی اسلام فرمایي چې په دې شپې باندې مغفرت کیږي
او ټولو خلکو ته کیږي مګر څه ګناهګار دا دي چې هغوی ته مغفرت نه کیږي په هغې کې یو مشرک دی یو دایمي شرابي دی بل پکې هغه کس دی چې هغه زړه حسد ساتي کینه ساتي دغه صفتونه ځان کې راولي کینه حسد در کې وي دا ختم کوي ګناهونه پرېږدئ زموږ قطعا مقصد دا نه دی چې څوک د عمل نه بند کو زموږ مقصد دا دی چې صحیح دین او صفا دین امت ته وښایو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایله چې زموږ دین دومره ښکلی دین دی او دومره صفا دین دی وی لیلها کنهارها و د دې شپه هم داسې تکه سپینه ده لکه څرنګه چې ورځ ښایسته او سپینه وي او واضحه وي زموږ د نبي پاک طریقې سینو سره به لګو زړه سره به یې لګو هغې باندې به عمل کوو لیکن تخصیص د یو عمل د یو خاص ټیم پورې مه کوه تخصیص دا به شارع کوي روژه د عرفې تخصیص شوی دی هغه به مني بله شپه خاص کړې نه ده نو ته به یې خاص کړې نه د یهودو او نصوارو دا دین ولې خراب شو یهود او نصارا نن دا دعوه نشي کوي چې موږ په حق دین یو خدای چې هغوی دین منسوخ دي لیکن په خپل دور کې هغوی په دین کې بدعات پیدا کړل نوې نوې طریقې پیدا کړي لیکن الحمدلله مسلمانان نن هم دا دعوه کولی شي چې